د پنجشیر ولایت مسؤلینو په ولسوالیو کې د خلکو ستونزې واورېدې. د پنجشیر ولایت ولایتي ادارې مسؤلینو د علي قدر امیر المؤمنین د لارښوونې سره سم په ولسوالیو کې د پراخو غونډو او فردي لیدنو په ترڅ کې د خلکو غوښتنې او ستونزې واورېدې. په دې لړ کې د پنجشیر والي الحاج حافظ محمد آغا حکیم، د ولایت د علماو شورا، استخباراتو، نظامي کمیسیون دفتر ریاست او امني قومندانۍ له مسؤلینو سره یوځای د پریان، شتل او ابشار ولسوالیو ته سفر وکړ. دیگه ای که ما از حوزه کورابه نه در سطح ولسوالی شتول و نه در سطح ولایت یک مامور و یک کارمند نداریم. در این قسمت هم توجه ولسوال صاحب و جناب والی صاحب خواهان هستیم که هم خودش یک عدالت اجتماعی است و اگر همین تو عدالت تامین شود انشاءالله مردم اما از نظام است و نظام از مردم است. موضوع دوم که خدمت شما عرض میکنم گرچه مربوط به تمام ولایت پنجشیر میشه ولی من چون نماینده ولسوالی شتل هستم در رابطه با نمو زمینای توزیع ناشده ولایت بلخ است که به مردم شتل ما تقریبا بیش از 600 نفر پول تحویل کرده و تا هنوز اون زمینا به دسترسشان قرار نگرفته. مردم ولسوالی آبشار قسما دیده میشه که پس آلامایش گرفته، محاسن سفیدایش، تمام همون مردم خصوصا ولسوالی آبشار از امارت در قسمت تامین امنیتش راضی هستند. په یادو غونډو کې خلکو په آزاده فضا کې خپل ستونزې او پر ادارو نیوکې مطرح کړي. د پنجشیر والي په خپله وینا کې د تیرو تنظیمونو او ډلو ټپلو رول ته اشاره وکړه او ویل چې هیواد اوس د واحد بیرغ لاندې دی او هر ډول فساد له منځه تللی دی. یک دسیسه عظیمی که در مقابل افغانها و در مقابل این ملت به کار انداخته شده بود و تعدد تنظیمات جهادی بود. یک بنیادی را به خاطر نه آمدن یک نظام اسلامی اونها پیش از پیش طرح‌ریزی کرده بودند. 15 بیرق و 15 شعار و 15 تنظیم و 15 ادرس را برای ما اونها انتخاب کرده بودند به خاطری که ملت وحدت نکنه، به خاطری که این ملت متفرق و متشتت باشه. د علماو شورا او استخباراتو ادارې رئیسانو هم په دې غونډو کې خپلې ویناوې وکړې او د خلکو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. په آزادو بحثونو کې د خلکو او مسؤلینو ترمنځ د ستونو حل لارې چارې وڅېړل شوې. دا ناستې د خلکو له تاوده هرکلي سره مخ شوې او سوء تفاهمونه یې هم کم کړل. باوری که اینها دارن، هدفی که اینها دارن فقط رسیدن به چوکی و منصب شخصی و به دست آوردن. کوشش میکند که ادعاها و یک مرامنامه و یک اساسنامه بسیار زیبا و مقبول و یک اساسنامه که مطابق میل و طبیعت و دین و دیانت و فرهنگ مردم باشه ارائه بکنه. لیکن در مرور زمان عملا با ثابت میشه که این آدم کارکرد این نفر، حرکت این نفر و عمل این آدم مطابق اون مرامنامه و اساسنامه‌ای که روز اول به ما سپرده بود هست یا برخلاف او روان. د یادونې وړ چې د پنجشیر د ولایت رهبرۍ څو ورځې وړاندې هم د دې ولایت د پریان ولسوالۍ ته سفر وکړ او د خلکو غوښتنې له نږدې واورېدې چې د خلکو له تاوده هرکلي سره مخ شوې.